افغان لوبغاړو په روژه خوله او سترو کارنامو ایرلنډ ته په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې ایرلنډ ته په دریمه ورځنۍ لوبه کې د 117 منډو په ستر توپیر ماتې ورکولو سره د یادې لوبلړۍ اتلولي خپله کړه. افغانستان یو ځل بیا د معمول په څیر دا لوبه هم د لوبغاړو په جادويي توپ اچونې وګټله. د لوبې پچه ایرلنډ ګټلې وه او د خپلو لوبغاړو د قوت نقطې ته په کتلو یې د تل په څیر لومړی توپ اچونه وټاکله. افغانستان که څه هم د توپ وهنې ښه پیل وکړ او پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز نیمه سلیزه جوړه کړه، خو بل پیلیز لوبغاړی ابراهیم ځدراڼ دا ځل ونه توانېد ډېرې منډې جوړې کړي او خپله وکټ یې زر له لاسه ورکړه چې هماغه د لوبغاړو د سوځېدو تسلسل دوام وکړ او پرله پسې څو چټکې وکټې لاړې چې هدف ښه مخته ولاړ. د افغانستان لپاره تر ټولو ښه ملګرتیا د لوبډل مشر حشمت الله شهیدي او محمد نبي ترمنځ وشوه چې 90 منډې ملګرتیا یې وکړه او هدف یې له 200 منډو واړاوه. په ورته مهال افغان لوبغاړو وروستۍ ورځنۍ لوبه په روژه خوله وکړه او د نبي او شهیدي د توپ وهنې پر مهال یې د ماښام له اذان سره سم خپله روژه ماته کړه. د لوبغاړو له روژه ماتي او لمونځ وروسته د افغانستان د توپ اچونې په پاڼۍ کې ځوانو توپ اچوونکو په ځانګړې توګه ننګیال خروټي په خپله لومړنۍ ورځنۍ نړیواله لوبه کې حیرانوونکې ننداره وړاندې کړه. د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي د ډیر کله په څیر بیا هم د توپ اچونې ښه پیل وکړ او د ایرلنډ یو لوبغاړی په پیل کې وسوځاوه. له دې وروسته محمد نبي او ننګیال خروټي په فوق العاده او په زړه پورې توپ اچونې سره د افغانستان لپاره په دغه لوبه کې سترې کارنامې وکړې. نبي یو وار بیا ثابته کړه چې د نړۍ بهترین آلراونډر دی. نوموړي د خپل لوبیز ژوند بهترینه توپ اچونه وکړه، د 15 لوبغاړو د سوځولو ترڅنګ یې 48 منډې جوړې کړې او په ټوله کې د یو مشر او مجرب لوبغاړي رول ادا کړ. بل خوا ننګیال خروټی چې لومړنۍ نړیواله لوبه یې په خپل لومړني اور کې 12 منډې ورکړې او تر فشار لاندې و، خو نبي لاس ونیو او حوصله یې ورکړه چې هماغه د ایرلنډي لوبغاړو د منډو جوړولو خنډ او وکټو اخیستو سبب شو. ننګیال له شاپوره مجیب وروسته دریم افغان لوبغاړی دی چې په خپله لومړنۍ ورځنۍ لوبه کې 4 لوبغاړي سوځوي. شنونکي په دې باور دي چې نوموړی په راتلونکي کې د محمد نبي ښه ځایناستی جوړېدلی شي. په همدې حال کې د یادې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد نبي، د سټایلش لوبغاړي ننګیال خروټي او د لوبلړۍ غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز ته ورکړل شوه.